سلامونه او احترامات تاسو ټول ته زه بیا د یوې نوې ویډیو سره ښه راغلاست وایم. نننۍ ویډیو کې غواړم د واتساپ په باره کې تاسو ته یو مهم او پټ کوډ، داسې ټریک، داسې کوډ چې تاسو به مخکې د هغه سره بیخي بلد نه وي او نه به هم لیدلی وي، او تاسو دا کوډ استعمال کړئ، ستاسو ملګري به تاسو ته حیران وي او تاسو په دې پوښتنه کوي چې تاسو کوم اپلیکیشن ډاونلوډ کړی، تاسو کوم ټریک کړی دی. راځو واتساپ ته. زه لیکم چې سلام. دا فونټ، دا لیکنه، دا متن یو ساده فونټ دی، بغیر له کومه سټایله، بغیر له کومه ډیزاین څخه. اوس څنګه کولی شو چې داسې یو کوډ وکړو، داسې یو ټریک وکړو چې زموږ لیکنه مختلف ډیزاین او مختلف شکل واخلي، بغیر له دې چې کوم اپلیکیشن ډاونلوډ کړو یا هم انټرنیټ باندې مصرف کړو او یا هم وخت باندې ضایع کړو. راځو، زه دلته بیا لیکم چې سلام، او غواړم چې دا لیکنه یو ډیزاین ته واړوم، یو شکل ته واړوم. د دې لپاره څنګه کوډ کوو؟ تاسو به خپل کیبورډ دغه برخې ته راسئ کوم چې هلته سمبولونه دي. زه د دغه لیکنې په سر او پای کې دغه ریسټیریک او یا هم د سټار علامه او یا هم موږ تاسو په عادي ژبه کې ورته ستوري وایو، په سر او پای کې ستوري ور اضافه کوم. تاسو به ووینئ چې دا لیکنه بولډ او فونټ یې غټېږي. ډېره جالبه طریقه، بغیر له دې چې تاسو کوم اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او یا هم وخت باندې مصرف کړئ. ښه، زه لیکم چې سلام احمد چیرې دی. اوس غواړم په دې کې د احمد توری، د احمد نوم باید معلومدار وي، تر څو دا زما مقابل شخص ښه متوجه شي چې دی څوک شي. زه د احمد د توري په سر او پای کې ریسټیریک او یا هم د ټار علامه ورکوم. تاسو وګورئ سلام احمد چیرې دی، په دې کې د احمد کلمه غټه او فونټ یې غټ شو. دا هم درته ښایم چې څنګه کولی شو چې مکمل لیکنه، یو غټه لیکنه، تاسو غواړئ چې لیکنه د خلکو د توجه وړ وګرځي او یا هم د یو لیکنې متن او کوم عنوان چې دی، ټایټل چې دی، هغه د خلکو توجه وړ وګرځي، نو څنګه ټریک تاسو باید استعمال کړئ. مثلا زه لیکم چې دا به دلته کاپي کړو تر څو وخت مو ضایع نه شي، او دلته به یې پیسټ کړو. ښه، زه اوس لیکم، غواړم چې دغه مکمله لیکنه ټول په غټ فونټ کې راسي. دا څنګه کولی شو؟ دا په دوو طریقو سره کولی شو. یوه دا طریقه ده چې تاسو په سر او پا کې اسټریک علامه استعمال کړئ. تاسو به ووینئ چې مکمل کوډ او مکمله لیکنه څنګه شوې ده، فونټ یې غټ شوی او بولډ شکل ته اوښتی دی. اوس راځم بېرته دا ځلې پیسټوم. بل څنګه طریقه ده، کومه طریقه ده؟ بل داسې طریقه ده چې تاسو به دا مکمل سلیکټ کې انتخاب به کړئ. بیا به تاسو دغه درې ټکي چې کوم علامه ده په دې باندې به کلیک ووهئ او بخښئ بولډ باندې به کلیک ووهئ. مکمل لیکنه تاسو ته غټه شوله. چې هر څومره زیاته لیکنه وي، تاسو یې کولی شئ په دغه طریقې سره مکمل لیکنه غټه کړئ او فونټ یې غټ کړئ تر څو د خلکو د توجه وړ وګرځي. راځو دوهم ټریک ته. بیا لیکم چې سلام، غواړم دا پله د دې فونټ او ډیزاین بل شکل ته واړوم. بیا به تاسو راسئ دې برخې ته، دغه انډرسکور چې ورته وایي دا به په سر و پای کې ولیکئ. تاسو به ووینئ چې دا لیکنه ایټالیک ډیزاین ته واوښتله، او یا هم غواړئ چې مکمله لیکنه ایټالیک ډیزاین ته راوړئ، نو
بیا به همدې برخې ته راسئ، په سر او پای کې به انډرسکور علامه ورکړئ. تاسو وګورئ مکمله لیکنه چې هر څومره لیکنه وي هغه ایټالیک ډیزاین ته راوړي. بله طریقه یې څنګه ده؟ بله طریقه تاسو بیا دا سلیکټ کړئ. کله چې سلیکټ کړئ بیا پر دغه آیکن باندې چې درې ټکي دي په دې باندې به کلیک ووهئ او لومړی ایټالیک به انتخاب کړئ. تاسو به ووینئ چې بالکل دا هم ایټالیک ډیزاین ته واوښتئ. راځو دریم ډیزاین او دریم شکل جالب شکل دی. زه دا لیکنه شیپ له به ولیکم چې سلام. اوس غواړم چې دا هم یو ډیزاین او یو شکل ته واړوم. نو موږ تاسو به راسو دغه لمده علامه چې ورته وایي دې څخه به کار واخلو. په سر پای کې به دغه علامه ور اضافه کړو. تاسو وګورئ د لیکنې په منځ کې خط راغی. د جالب طریقه راځم بیا هغه لیکنه پیسټ کوم او غواړم چې مکمله لیکنه په دې ډیزاین کې راشي. بیا به سر پای کې دا علامه ور اضافه کوم. وګورئ د مکمل لیکنې په منځ کې خط راغی. ډېرې جالبه طریقې دي. تاسو ملګري به تاسو ته حیران چې تاسو دا کوم ټریک کړی دی، کوم اپلیکیشن مې ډاونلوډ کړی دی چې تاسو موږ ته یوه لیکنه په یو شکل لاستوئ، بل لیکنه په بل شکل او بل لیکنه په بل شکل. نو دا هغه ډیزاینونه وه چې بغیر له دې چې تاسو کوم اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او یا هم بغیر له دې چې تاسو کوم انټرنیټ باندې مصرف کړئ، تاسو په ساده کوډ سره دا لیکنې شکل ته تغیر ورکولی شئ. د توجه څخه مو مننه. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ د نورو ملګرو سره او چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ د نوو معلوماتو او نوو ټریکونو څخه برخمن اوسئ.